بسم الله الرحمن الرحیم. رائټ کلیک راځو نیو ته. نیو څه معنا نه وای. ښه دلته تاسې وګورئ، دلته یو لاین د دغه ځای کې ښکاري که نه؟ دغه لاین نه ښکته د پروګرامونو نومونه دي، لکه تاسې نوټ پیډ ویلې ټیکسټ ډاکومنټ دې باندې چې کلیک کړئ ډایرکټ د دې یو فایل دلته جوړېږي. نوم ورته ولیکئ، فرض کړه ډایرکټ سیف کېږي د کاکا په نوم یې فرض کړه سیف. دغه رقم تاسو سره چې د نور پروګرامونه دلته ښکاري دا کمپیوټر کې درسره انسټال دي، لکه فوټوشاپ یو فایل، همدا رقم د اکسل یو فایل نوم به ورته ولیکې. خو دغه خو داسې چې اسانه یو فایل جوړول، لکه داسې هلته نیو ته لاړ سې او سیو یې کړې یو فایل په ډیسکټاپ باندې، دغه رقم کار ده. دې نه مخکې دلته یو بټن ده شارټکټ. شارټکټ موږ پرون هم پیس شارټکټ کې ویلې که نه؟ بله طریقه یې څنګه ده د دې شارټکټ د راوړلو. فرض کړه زه ځمه پکچرز فولډر ته او په دې کې دغه عکس ته پرون چې ما شارټکټ جوړ کړی داسې مې جوړ کړی، دې عکس باندې مې رایټ کلیک کړ، کاپي مې کړ او بیا راغلم دلته او رایټ کلیک پیس شارټکټ باندې مې کلیک څه دغه دی، نو شارټکټ یې راغی. صحیح ده، زه بېرته ډیلیټ کوم. بله اسانه طریقه یې څنګه ده، دغه هغه به راخلاص کړې فولډر، رایټ کلیک به کې په سینډ ټو دلته یو بټن ده او ډیسکټاپ یې نه کې کریټ شارټکټ دې باندې به کلیک کړي، هلته به یو شارټکټ جوړ شي. دې هم دغه وظیفه ده لکه څنګه چې لږ مخکې موږ کار وکړو. خو دغه ځای کې هم شارټکټ ده، رایټ کلیک نیو کریټ شارټکټ. دا لږ سخت ده، هغه ډېره اسانه طریقه وه. څنګه سخت ده اوس ته ګورئ. شارټکټ باندې زه کلیک کوم، وایي چې کوم پروګرام د څه شي لپاره شارټکټ جوړی، براوز. زه ورته وایم چې لایبرري ته لاړ شه، پکچرز ته لاړ شه، پکچرز دې فولډر ته لاړ شه او دې عکس ته دغه کې وګوره. فرض کړه دې عکس ته چې هر یو عکس ده، زه بیا ورې وګورم. ښه ورته وایم چې بس دغه عکس ته یا دغه عکس ته یو شارټکټ جوړ کړه. اوکې که نیکسټ که شارټکټ ته یې څه نوم ورکړی، بس ته ورته وایم چې ورته ولیکه پکچر او فینیشنګ. دا څومره اوږده طریقه وه. که هلته لاړ شم دې عکس باندې رایټ کلیک کړم، یو پروګرام یو فایل وي، رایټ کلیک سینډ ټو ډیسکټاپ کریټ شارټکټ، او دا طریقه لږ اوږده وه. دا بېرته هماغه کار کوي، هغه فایل راخلاصوي. ښه بیا زه راځم نیو ته. د دې نه پورته یو بټن ده فولډر. فولډر به څنګه جوړوي، دې باندې کلیک کوه. فولډر وظیفه څه ده؟ فولډر داسې لکه یو صندوق، لکه یو المارۍ چې څومره یې غټۍ، لکه یو کور. یو فولډر دې جوړ کړه، داسې فرض کړه چې کلاس والا، په هغه کې دننه نور جوړ کړه کوټې سولې، په کوټو کې دننه نور جوړ کړه المارۍ سیب کې، په هغه کې دننه نور جوړ کړه، په المارۍ کې د خانې کې جوړې کړه. صحیح سو. ښه اوس راځم دغه نیو فولډر باندې چې ما کلیک کړ، د نوم یې دلته اوس شین رنګ کې ده. کولی شي په دې وخت کې د دې نوم بدل کړي. فرض کړه زه یې جوړوم د احمد په نوم، انټر بټن به ووایي د احمد په نوم جوړ شي. بیا ورته ګورئ رایټ کلیک نیو فولډر، نوم ورته لیکو فرض کړه جان، انټر جوړ شي. که چېرته د دې نوم خوند در نه کوي، دا نوم د جان بدلی یا د دې بل یو، نو څنګه بدلیږي؟ رایټ کلیک رینیم، کوزه نه دویم اپشن، دې باندې به کلیک کړئ، نوم کولی شي چې اوس ته بدل کړي. فرض کړه اوس د نوم دې ته ورکومه کاکا، دغه نوم خوند در نه کوي، بیا بدلی. بله طریقه د نوم د بدلولو سره کم ده، په کلیک به کې انتخاب سه، لږ به صبر وکړي، ډبل کلیک سره خو راخلاصېږي. صحیح ده، ګوره زه ډبل کلیک په وکړم راخلاصېږي دا فولډر. خو زه یې بېرته بندومه، کلیک به په وکړي څنګه چې انتخاب سي، لږ به وقفه ورکړي، بیا به په کلیک کلیک مې باندې تر وکړه، کلیک دې نوم باندې به کلیک کړي. ګوره اوس بیا هم کولی شي چې نوم یې بدل کړي. نوم زه اوس ورته لیکم کاکا نه کریم، انټر بټن مې سوی، نوم دې بدل کړه. اوس زه دغه د احمد په نوم فولډر راخلاصوم، رایټ کلیک اوپن یا ډبل کلیک اوپن. صحیح ده، په دې کې دننه نورې فولډرې جوړوم، نو رایټ کلیک نیو هماغه رقم فولډر، هماغه کارونه چې رایټ کلیک نیو کې هلته دې کولی شو، هغه دلته هم کولی شي که یو فولډر کې دننه که په هر ځای کې وي. دې ته چې هر څه نوم ته ورکړې، فرض کړه دې ته ما نوم ورکړه کامران. بل فولډر جوړی، نیو فولډر. بله طریقه یې دغه ده چې بیا رایټ کلیک کړي نیو ته لاړ شي، یا طریقه یې بله دغه ده چې دغه ځای کې نیو فولډر یو بټن شته، دې باندې کلیک. ښه فولډر یې خو موږ جوړې کړې. دې کې دننه که څه شي سیو کړی، هماغه طریقه ده. ګوره که زه نوټ پیډ راخلاص کړم، دې کې مې دا لیکل وکړه، غواړم چې سیو یې کړم، کنټرول پلس اس د سیو شارټکټ ده. چېرته یې سیو کوم؟ ډیسکټاپ کې. ډیسکټاپ کې د احمد په نوم یو فولډر ده، دې کې دا به راخلاص کړي، او کامران په نوم فولډر ده، دا اوپن کړه، او په دغه کې ورته چې نوم ورته ولیکه، فرض کړه ما نوم ورته ولیکه اف 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 سیو، دا بند کړه
راسه اوس دغه کې وګوره هغه فایل به پکې سیو وي. صحیح شو؟ ښه دا فولډر خو ما جوړ کړی که زه غواړم چې د شلم نمبر فولډر ډیلیټ کړم ډیلیټ کېږي څه رقم رایټ کلیک ډیلیټ څه وایي Are you sure you want to move this folder to the recycle bin? آیا ته ډاډه یې چې دا ته ریسایکل بین ته ولېږي ریسایکل بین څه شی ده دا داسې ده لکه په دفترونو کې چې کثافت دانې ایښي وي کوم کاغذ چې خراب سي ور واچي خو که چېرته یو قیمتي کاغذ یو ښه لیکل به سوي وي او هغه درنه ورغورځېده یا مثال په غلطۍ سره درنه ورغورځي راخیستلی سي بېرته تر که نه دغه رقم ده همدا رقم که چېرته پیسې درنه ورغورځېدې کاغذ دې غورځه او پیسې دې ښه عادي مسلکي ونغاړلې پیسې چېرته څوک پرېږدي هغه هم بېرته تر راخلي که نه نو دغه رقم دې نه یې بېرته کولی شو چې روا یې کړو نو دا زه چې څنګه ډیلیټ کړم یې سې کړم شلم نمبر فولډر که نه دا ریسایکل بین ته لاړه دا به زه لږ سایز کم کړم ریسایکل بین دغه دی رایټ کلیک اوپن په دې کې وګورئ شلم نمبر فولډر دغه ده ځینې نور هم هغه شارټکټ چې ما جوړ ډیلیټ مې کړي ډیسکټاپ باندې ښه دا کولی شو چې بیرته هم هغه خپل ځای ته ویستو نو رایټ کلیک ریسټور او که دغه ټول ډیلیټ کول غواړم په یو وار نو امپټي د ریسایکل بین بیرته راځم دغه بټن باندې بیا هم کار کوو هغه ته هم راځو ښه شلم نمبر ما ډیلیټ کړ بیرته هلته ګور راغلی بیا تاسې ورته ګورئ دا ریسایکل بین ده او دا د احمد په نوم فولډر ده چې په هغه کې ما دغه فولډرې جوړې دي له دې نه وروسته بله طریقه ډیلیټ کولو څنګه ده ما څنګه ډیلیټ کړ رایټ کلیک ډیلیټ بله طریقه یې داسې ده چې دا به انتخاب کې او کیبورډ نه به ډیلیټ بټن ووایه بیا ګوره هماغه ډایلاګ باکس راغی انټر کا ریسایکل بین ته بیا لاړ که ډېر ډیلیټ کړه ډېر به انتخاب کې د کیبورډ نه ډیلیټ یا رایټ کلیک که په ډیلیټ ووایه او یې سې که دا به ټول ریسایکل بین ته لاړ سي بیا موږ دغه ریسټور کې ویلې چې مثال که زه غواړم چې لسم نمبر بېرته ولېږم خپل ځای ته نو رایټ کلیک ریسټور خو که دا هر یو دغه رقم لېږم ډېر وخت نیسي په یو وار غواړم چې بیرته ریسټور سي نو ریسټور آل آیټمز بیا یې ډیلیټ کوم او یس ټول دلته راغله که دغه ځای نه ډیلیټ کوم لکه څه چې یو کاغذ شر واخلې شروالي موټر ته یې واچې هغو زه دې بیا معلومات نه کړي چې چیرې لاړم رایټ کلیک یو لسم نمبر ډیلیټ کوم بیا ډیلیټ او یس دا زه ترې لاړ ووت ګوره څه میسج څه درکوي Are you sure you want to permanently delete this folder? آیا ته ډاډه یې چې په مستقل ډول دا لرې کړې له خپل کمپیوټر نه ډیلیټ کړې ورته وایم چې ولرې کړه او که ټول ډیلیټ کړې نو امټي د ریسایکل بین لاړ ختم اوس دغه لسم نمبر یا یو څو نور ډېر که ډېر انتخاب کړي داسې ډیلیټ کول غواړم چې ریسایکل بین ته رانسي ډایرکټ به شروالي موټر ته وغورځي نو لسم نمبر به انتخاب ده شفت بټن به ونیسئ کیبورډ کې او هغه به دې نیولی ډیلیټ به ووایه ګوره ریسایکل بین اپشن یې ورنه کړه آر یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی ډیلیټ دس فولډر یس دلته رانغی که نه هم لیده ډایرکټ لاړ ووت او که ډېر ډیلیټ کوئ هم دغه طریقه یې ده یو فولډر یې نه که د نوټ پیډ ورډ پیډ د بل پروګرام فایلونه وي دا ویډیوګانې چې کوم دي درس دي چې هر یو شی وي دغه طریقه یې د ډیلیټ کولو رینیم کولو یا ریسټور کولو د ریسایکل بین نه یا بغیر له مثال ریسایکل بین ته نه ځي ډایرکټ د کمپیوټر وز شیفټ ډیلیټ صحیح ده نو بیا راځو په دې کې موږ بل شی وایو هغه وایو دغه تاسې که فکر وکړئ د کامران په نوم یو فولډر ده دا که زه راخلاص کړم په دې کې ما د یو فایل جوړ کړی ده سیو مې ده یو بل فولډر هم دې کې جوړوم یو بل هم کې جوړوم یو څو هم کې جوړ دا چیرته دی ګوره دا که زه بند کړم تاسې ځای وګورئ احمد په نوم فولډر د ډیسکټاپ باندې ډبل کلیک راخلاص کړه کامران په نوم فولډر ده په دې کې دغه فولډر وي زه اوس غواړم چې دغه فولډر د احمد په نوم چې څوک راخلاص کړي دا د کامران په نوم د ما شخصي فولډر ده دا د چاته نه ښکاري پټوم یې نو دا به څه رقم پټوم د دې لپاره به په دې فولډر باندې چې کوم ته ډیلیټ کول غواړئ چې هر یو وي زه یې کامران په نوم د فولډر پټوم رایټ کلیک به کې په پراپرټیز ته بیا لاړ شي چې پراپرټیز ته راغلی په دې کې دلته یو اپشن ده هیډن دې باندې به کلیک کې دا به انتخاب کې اپلای به یې کې اوکې به یې کې او اوکې به یې کې ورک نسته که نه دلته دې نه مخکې سیټینګ ورته کېږي هغه سیټینګ مخکې نه ما داسې پرېښی ده چې ښکاري دی تاسې ورته ګورئ دا زه یې ورپټوم بېرته درته راځمه دې ته
چې بیا څنګه کېږي چې څنګه تاسې په خپل کمپیوټر کې وکړئ که وینډوز تاسې کې انسټال وي بای ډیفالټ دغه رقم ورکېږي لکه دا اوس چې ورک شي ګورئ اوس که دغه فولډر څوک را خلاص کړي د احمد په نوم اوس که زه دغه فولډر را خلاص کړم ګورئ هغه فولډر نه پکې ښکاري کامران په نوم پوښتنه دا پیدا کېږي زه به یې خپله څنګه ګورم بیا بل څه خو که راسي هغه ته نه پکې ښکاري خو زه به یې څنګه ګورم که نوي معلومات کې سیو کوم یا یې ډیلیټ کوم یا ځینې معلومات نور مې راوړي هغه پکې سیو کوم ځینې تر لرې کوم بل فولډر ته یې وړم دا به څنګه کوم نو دا به څنګه راښکاره کوم دا فولډر ټولز ته به راسې په ټولز کې به په فولډر آپشنز باندې کلیک کړئ او ویو ته به راسې په دې کې تاسې وګورئ hidden files and folders don't show ای مه یې ښه ته به څنګه کې دا به انتخاب کړي show hidden files folders and drives وایي ښه اپلای کا اوکې کا ګوره وښکارېد خو په بعضې وینډوز کې وینډوز 7 کې چې هر یو وینډوز کله کله په بعضې وینډوز کې دغه مینیو بار نه وي دلته چې کوم مینیو بار ده بیا به څنګه کوې دا زه اوس بېرته پټوم صحیح ده نو دغه ته راځم بیا تاسې ته ګوره لږ په طریقه هم هغسې بیا هغه طریقې ته راځم دویمې طریقې ته نو دا زه بېرته پټول غواړم ویو ته به راسم دا بېرته ډونټ شو کړمه اپلای به یې کړم اوکې به یې کړم بیا ورک ښه که دغه نه وي پکې دا مینیو بار بیا به له کومه ځایه راخلاصو ارګنایز ته به راسې او په دې کې فولډر اینډ سرچ آپشنز نور هماغه ځای ده ویو شو وښیه اپلای کا په دې کې دې که څه کار کوو اوکې که ده که څه کار دې پکې کوو هغه وکړه چې دې پکې لیکل په دې کې اضافي پکې ودې لیکل کنټرول اس سیف دې که بېرته دې بند غواړې چې بېرته دغه فولډر پټ سي ګوره که دغه رنګ ته تاسې وګورئ لکه خپ غوندې ده او دا نور تازه دي نو دا بېرته څنګه پټوي بیا به راسې دلته او ویو ته او په ډونټ شو باندې به کلیک کړئ اپلای به یې کړئ اوکې به یې کړئ به بیا ورک شي نو دا د دې ډېرې فولډر کې پټوي دغه کې دننه ګوره ډېرې فولډر نور هم شته یا که ډېرې پټوي ټول به داسې انتخاب کړي رایټ کلیک به کړي پراپرټیز ته به یې لاړ شي او دا به هم دغه رقم ورک شو که نه که څوک راسي دلته هېڅ شی هم نشته خو ته تر خبرې دې کې دغه فولډر یې ډېرې شته بیا که ټولز ته لاړ شي شو یې کړي ټول به درته وښکاري صحیح ده خو که چیرې چا دا فولډر ډیلیټ کړ شفټ ډیلیټ بس د بیا هغه هم سره ورک شو ځکه چې ګوره هغه کوټې وې په کور کې یا المارۍ وې که چېرته دا کور څوک ړنګ کړي هغه هم کې ختم شو که نه همدا رقم دغه هم ده هغه بیا لاړ ښه بل په دې باندې که موږ رایټ کلیک کوو سکرین ریزولوشن موږ ویلی یو ګیجټس مو هم ویلی یو پرسنلایز نه موږ څه کړي یو دا عکس هم بدل کړی یو همدغسې ده که نه که ژوند دی کې بیا بله ورځ کار کوو دغومره بس